د 15 میلیونه افغانان چې نارینه دي دا مخکې د ملا هیبت الله د امارت راتګ څخه دا ناموسدار نه و، دا با عزت خلک نه و، دا خپل په شرف نه پوهېدل، دا خپل د مور و خور خپل د ښځې و لور څخه دفاع نه سوی کولی سوی او کول. دا اصلا د ولس پر شعور باندې ملنډې وهل دي، دا اصلا د ولس پر فرهنګ باندې د دوی پر غیرت باندې حسیب خان ملنډې. یو ځل بیا راغلاست باندې اوسئ. علامه خوشحاله څو کال لره. ستانکزي صاحب محترم، مخکني لایف دا چې قطع کو د لایف نه مخکې مې یو څه ناڅه معلومات د علامه اقبال سکالرشپونو په اړه باندې ورکړل، نور ډیټیلز به تاسو پرې وغږیږئ او معلومات به هم پرې ورکړئ، خپل نظر به هم پرې ورکړئ او ملګرو نه به هم غوښتنه هم دی چې لایف در سره تر نورو هیوادوالو ورسوئ. مهمه موضوع ده، باید زموږ د وطن ځوانان پیغلې ټول پرې خبري، ځکه دا ملي موضوع ده. په دې مواردو باندې د موږ د تاسو د ذهنونو خلاصېدل بیخي زیات اړین دي. مهرباني وکړئ ستانکزي صاحب محترم. مننه حسیب خان. په دنیا کې حسیب خان 195 هیوادونه دي. په دې 195 هیوادونو کې 194 هیوادونه او د دوی حکومتونه او رژیمونه دوی ټول کوشش دا دي چې ځان هوسا کړي، خپل خلکو ته خدمات وړاندې کړي، نړیوال سره اړیکې جوړې کړي، خپل اقتصاد جوړ کړي. تر ټولو مهم دا دي چې پر خپل ځوان نسل پانګونه وکړي، هغوی ته امید ورکړي او هغوی خپل په جغرافیه کې، خپل په مکاتبو کې، خپل په فرهنګ کې وروزي تربیه کړي، ځکه چې په هر وطن کې ځوانان د ملا تیر دي. دوی نه غواړي چې هیڅ وطن کې څوک نه غواړي چې ملا تیرې پردی سي. یوازینی هیواد په داسې 195 هیوادونو کې چې نه غواړي چې د نړیوال سره اړیکې ونیسي، نه غواړي چې خپل ولس ته خدمت وکړي، او تر ټولو مهمه دا چې نه غواړي چې ځوانان خپل په وطن کې زده کړې وکړي، خپل آینده ته خوشبینه اوسي، او تر ټولو مهمه چې ځوانان خودکفا سي، خپل په پښو ودري، امیدواره سي خپل وطن ته، خپل راتلونکي ته. هغه افغانستان دی، ځکه چې افغانستان اوس د حمارتیانو په لاس کې دی. زه امارت نه وایم، حمارت وایم، ځکه دا همدغسې دا خلک همدغه رقم بدبختانه فکر لري. اوس نو حسیب خانه، کله چې ته خپل ځوانان دې ته محتاجه کوې چې پردی هیواد ته ورسي، او هغه هم داسې یو هیواد چې ستا دشمن دی، هغه ازلي دشمن دی، دغه ټول تاریخ، دغه ټوله فلسفه، د دوی ټول پالیسي همدا دی چې افغانستان باید د دوی 15مه صوبه سي، افغانستان باید د دوی تر تاثیر لاندې وي، افغانستان باید له هغه ځای نه اداره سي. برعکس ته خپل په وطن کې مکاتبو ته نه پرېږدې، مکتبونه تړې، پوهنتونونه تړې، طبي انسټیټیوټونه تړې، د دې لپاره چې والا دا عزت پکښې کې خوندي نه دی، اسلام نسته او افغانیت ته توهین دی. برعکس دوی داسې یو هیواد ته هست دی چې د هغه نه نظام اسلامي ده، نه کالجونه اسلامي دی، نه رخصتي اسلامي ده، یعنی د هغه ځای د یونیورسیټیز، کالجز، مکاتبو له حالاتو تاسو له ما ډېر ښه خبر یاست. هغه شیان کېږي چې په امریکایي پوهنتونونو، مدارسو، تعلیمي ځایونو کې نه کېږي. دا نو څنګه عزت ساتل دی، دا نو څنګه د خوند او ابرو ساتل، دا کوم افغانیت دی چې ته خپل دشمن ته خپل ناموس، خپل بچی یاستوي. که دا د پاکستان غلامي نه وي، صحیح دی، نو دا بیا چی شي چې د یوې خوا پاکستان راځي، تا په پکتیا او پکتیکا کې 2 میاشتې مخکې بمبار کړي، ستا ښځې در ووژل. له بلې خوا طالب ته راځي، دا خپله ته وایي چې داعش د پاکستان جوړ دی، خو له بلې خوا خپل عزت، خپل ناموس ته پاکستان ته آس دی، 4,500 15,000 خویندې چې هلته دې درس ووایي، هلته دې تعلیم وکړي. که ستاسو مشران د پاکستان غلامان نه وي، زما د طالبانو څخه دا پوښتنه ده، د ولس خو پوهېږي چې دی، که ستاسو مشران د پاکستان غلامان نه وي، دغه ته څه اړتیا ده حسیب خانه چې موږ هلته ځو؟ ولې په افغانستان کې دننه تاسو مکاتب تړلي دي؟ ګورې حسیب خانه، موږ د عزت خبره کوو، موږ د ناموس خبره کوو، صحیح دی. زه به تاسو ته د جمهوریت 2-3 ډېر لنډ مثالونه ووایم چې خلک په دې پوه چې موږ څونه خپل د خویندو د عزت لپاره ژور دید درلودی، صحیح دی. په افغانستان کې په معارف کې ګوري د ټولو ښځو یونیفارم تور ول، صحیح دی. د دې علت دا و چې توجه ورته ونه وړي، دا یوه خبره. یعنی په ټول افغانستان کې یو رقم یونیفارم او ټول تور ول چې د نارینه و توجه ونه وړي، ځکه که سره وي او ژړه وي او بله وي، خامخا د نارینه و توجه واوړي. ګوري دا ژور تاسو وګورئ، صحیح دی. دویم قدم کې په هیڅ مکتب کې حسیب خانه، هیڅ انجلۍ، هیڅ پیغله دا اجازه یې نه درلودل چې آرایش وکړي، با وجود دې په هغه مکتب کې یو نارینه هم نه و. ښځې زموږ په مکاتبو کې هیڅ پیغله دا اجازه نه درلودل چې آرایش وکړي، سینګار وکړي، بې له یونیفارم نه بل شی واغوندي، او حتی تلفون ولري، تلفونو ته په مکاتبو کې ورته اجازه نشته. دا که اسلامي اصول نه دی، دا که اسلامیت نه دی، دا که ناموسداري نه ده، دا نو چی شدی؟ حتی حسیب خانه دا مثال به تاسو ته ډېر جالب وي. کله چې ځینې شاګردان زموږ
عامله دار کېدی باردار کېدی صحیح دی تاسو پوهیږئ د هغوی صنفونه جلا کول د نورو پیغلو څخه چې داسې نه وي د دوی بارداري د نورو پیغلو پر روان باندې تاثیر وکړي د دوی افکار له درس څخه واړوي چې کورداري ته واړوي میړه ته واړوي نارینه ته واړوي یا عشق عاشقي ته واړوي هغه ښځې بیخي جلا صنفو کې کښېنول کېده. دلته بخښنه غواړم ستانکزي صاحب دغلته یو نقطه غواړو اضافه کړو چې د هغو خویندو پریګننټ کېدلو خبره کوي چې ودونه یې کړي ول خو بیا یې هم زده کړې کول ځکه چې دا میس انډرسټینډینګ ونیسي چې هغو چې ودونه یې درلودل کورداره ول میړه یې درلودل هغه خویندې ګوره حتی موږ هغه نجونې شه او زه دا نه وایم حسیب خانه چې دا د جمهوریت افتخار نه دا د افغانستان د ولس افتخار ول ځکه افغانان با غیرت خلک دي افغانان با فرهنګ خلک دي افغانان خپل ناموس لپاره سر هم ورکي سر هم وي او نه یوازې موږ نارینه بلکې زموږ ښځې خپله ډېرې پتمنې ښځې دي یعنې موږ نارینه و ته هم دا ضرورت نشته چې ولکړو موږ د دوی څخه ساتنه کوو نه تاسو وګورئ په دې افغانستان کې حسیب خانه انارکلي هنریار به ستاسو په یاد وي صحیح دی څومره لویه پوړنه زموږ مسلمانانو وسړی زموږ سیکانو هندوانو حجاب کول سیکانو هندوانو به مو حجاب کول ښځې به حجابه نه راوتل دا د دې وطن دا د دې ولس فرهنګ دی دا عظیم فرهنګ دی او دا حتی د اسلام نه مخکې ول په هغه وخت کې چې اسلام نه و زموږ ښځې با عزته ښځې وي دا چې ملا هیبت الله راځي دا چې حسیب خانه طالب راځي او دا وایي چې تاسو ناموزداري نه کوئ تاسو په شرف نه پوهیږئ تاسو په عزت نه پوهیږئ ستاسو ښځې بې حیا دي زه راځم تاسو ته نه دا ټول شیان شي دا خو یو خو دا ټول ملت ته توهین کول دي چې ته ملت ته توهین کې د ټول ښځې چې مکتب ته ځي د هغو پر کرکټر باندې ته تور داغ لګوئ صحیح دي دا یوه خبره په دوام قدم کې زما نارینهو ته دا خبره دی هر یو چې پلار یاست ورور یاست او میړه یاست دا تاسو ته یو لوی پیغور دی دا ملا هیبت الله تاسو ته وایي چې تاسو په ناموزداري نه پوهیږئ تاسو په عزت نه پوهیږئ تاسو خپل د ښځو څخه ساتنه نسئ کوئ حال دا چې داسې نه ده آیا د ملا هیبت الله راتګ سره تاسو با شرفه با ناموسه خلک سوئ کله چې حسیب خانه موږ په جمهوریت کې د پاکستانیان سره په مختلف مرحلو کې خبرې اترې کېدل کله په دې کې اروپایان هم ناست وو کله به امریکایان ناست ول منځګړي کله به موږ سره یوازې ناست وو تاسو پوهېږئ دوه درې خاصې غوښتنې د پاکستانیان چې دوی همیشه کول چې آخري دا غوښتنه په هغه وخت کې وسو چې اتمر صاحب نوم زه بیا واخلم چې ام او یو ورسره امضا سو د ایسای سره د امنیت ملي میموریال اف انډرسټینډینګ داسې یو شی وو چې په هغه کې امنیت ملي او ایسای باید یو مشترک همکاري کړې وای چې امنیت ملي کاملا ویل چې دا کار موږ نه کوو بیا په هغه کې ډېر غټ جنجالونه جوړ سو او هغه الحمدلله هغه شی تطبیق نه سو درې غوښتنې د دوی چې شي اول ډیورنډ کرښه ده صحیح دی دا له مختلفو حکومتونو نه غوښتي حتی له ملا عمر نه غوښتي دي چې هغه هم ویل چې نه ده پاکستانیان په دې باور دي چې ډیورنډ زموږ د رسمي سرحد دی کرښه نه ده په موږ کې هم ځینې غداران دا وایي د خراسانیان صحیح دي چې ډیورنډ رسمي کرښه ده اوس ما پوښتنه دا ده که ډیورنډ رسمي کرښه ده سرحد دی خیرات یې له موږ ولې غواړي یو شی چې ستا یو انډیواله ته خیرات ولې له ما نه غواړې او نه ولې خیرات غواړې خو ستا دی خیرات اخیستو ته ضرورت څه دی ډیورنډ زما ده دا کرښه نه سرحد دی په دې زه هم پوهېږم په دې له ما پاکستانیان زیات پوهېږي ځکه دا شی خو زما دی ورخطا هغوی دي زه ولې ورته ورخطا نه یم ځکه زه پوهېږم دا خو د ورځې اخر کې دا شی زما دی زما څخه څوک نسي وړلی دا د دوی یوه خبره دویمه خبره د پاکستانیانو حسیب خانه دا و چې د افغانستان اردو 3 لکه اردو ته ضرورت نه لري دا کوچنی هیواد دی 15 میلیونه نفوس لري او تاسو بهرني ځواکونو سره په جنګ کې نه یاست دونه اردو څه کوي دا حتی د طالبان سره په مذاکرات کې دا خبره و د دوی لوی خبره دا و چې دا اردو باید تعداد کم شي مشخصا کله چې موږ د خاص ځواکونو خپل اردو جوړه کړه د اردو سپیشل فورس هلته پاکستانیان ډېر وخت چې ولا دوی خو هغه دی الله د خپل اردو جوړه کړه 15,000 پرسونل بلدي او دا ګرد د خاص ځواکونو ډېر خطرناک کتاب خپل اردو دوی پر همدغه باندې زور وهل تر هغه وخته چې عادي په دوحه کې دا ډیل وسو ستا 3 لکه اردوی درته منحل کوي او دا اول ځل نه دی دا ورې په طالبانو درته منحل کوي صحیح مخکې د ډاکټر نجیب اردوی په مجاهدینو درته منحل کوي د دوی همیشه ډار دی دا دی چې داسې نسی چې افغانستان داسې یو اردوی داسې یو پوځ جوړ کړي لکه هندوستان چې بیا سبا د دوی ځواب وویلی سي دوه ورې دا اردوی درته منحل کوي پوهېږې حسیب خانه د دې دریم خواهش چې شو له موږ نه دریم خواهش دا و چې په افغانستان کې د پاکستان پر وړاندې نفرت زیات دی تبلیغات زیات دی دغه نفرت او تبلیغات دا باید ودرول سي هر څوک چې کوي هغه یا باید ووژل سي لکه ایسای چې کوي صحیح دی ځکه امنیت ملي زموږ دا شی نه ورسره منل چې دا ثبت کوي یا هغه د خنثی سي یا بندیان سي خو دا تبلیغات د ټول ودرول سي او هغه ځوانان اوس نقطې ته ګوري او هغه ځوانان چې تاسو اکثریت هندوستان د تعلیم لپاره استوي دا ماستوي
ځکه چې ته هندوستان ته ځې یو خو ته ازلي زما څخه کرکه لري سیدي، بیا چې ته هندوستان ته ځې هغوی هم له ما کرکه لري. دا چې مسلین هلته ځي 4-5 کاله تېرېږي، د هغه ډوډۍ خوري، هلته فرهنګ سره بلدېږي، ملګرتیاوې کوي. طبعا وروره تا کې د هند لپاره دا که وغواړې که نه ستا په روان باندې هند تاثیر لري. مثلا تا شاید اوس ته بالیووډ سره ښه بلد یې، هندیانو سره ښه بلد یې، په هندي ژبه ښه خبرې کوې، په ډوډۍ پوهېږې، او هندیانو ته یو ډول نه یو ډول خواخوږي لري. ولې خواخوږي لري؟ ځکه تا هلته 4-5 کاله کار کړی دی یارواله، صحیح دی؟ دغه شی تر اوسه نه وسوی. دغه د 4.5 نجونو تګ پاکستان ته دا اول اقدام دی چې دا د پاکستان پر وړاندې دا کرکه، دا نفرت د افغانانو له مغزونو نه، له افغانانو له زړونو وباسي. او دا څوک ورته کوي؟ دا پاکستان ورته کوي، وبخښئ دا طالبان ورته کوي. مخکې خو دوی دا شی نه سوی کړی. اوس زه غواړم چې نقطه په نقطه حسیب خان ووایم چې دغه 4.5 خویندې چې ځي د دې تاوانونه څه شي. اول خو زه باید دا ووایم چې ما پرون هم د یو طالب خبرې اورېدل، ول دغه ښځې چې څوک هستې نالت دې سي پر دوی، صحیح دی؟ ویل لعنت دې وي پر دوی. زما خبره ده چې لعنت دې پر تا وي، لعنت دې پر د مشر وي، لعنت دې پر د فکر وي. د خلکو څخه مو هر شی، د خلکو څخه مو خوشحالي واخیستل، د خلکو څخه مو عزت واخیستل، د خلکو څخه مو کار واخیستل، د خلکو څخه مو امید واخیستل، د خلکو څخه مو مکاتب واخیستل. د خلک چې وکړي ګوري تر ما ته د پاکستان ضد هېڅوک نه دي، شخصي دښمن ګڼو. مګر زه ولاکه دا خبره اوس کولی چې دا خویندې دې هلته نه ځي. چې وکړي وسړی چې هلته دې نه ځي، په وطن کې دننه محرومې دی. نو دغه ورته وي چې پاکستان ته هم مثلا لعنت وي پر تا. ولې پر تا دې لعنت نه وي؟ زه دا ووایم چې زه د دې خویندو نه د تګ طرفداره یم، نه یې ممانعت کولی شم، صحیح دی؟ ځکه زه چې عموما حسیب خان د اوس افغانانو سره خبرې کوم، ته پوهېږې د طالبان یو لوی بدبختي څه شی دی؟ د خلکو څخه یې امید اخیستی دی، هیله یې اخیسته. خلک هیله نه لري، سبا راتلونکي ته امید نه لري. زه چې د هر ځوان سره په افغانستان کې خبرې کوم ورته وایم چې خیر دا تاریکي به تېر سي، ورو ورو روښنایي استبداد یې ما ته وایي انډیوال ته خارج کې ناست دی، زموږ له زړونو خدای خبر دی. درسونه مو ویل، تعلیم مو وکړي، کار مو وکړي، اوس یې درس هم راڅخه اخیستی، تعلیم هم کار هم نه راکړي، او په سپک نظر هم راته ګوري، ځکه موږ د افغانانو په وژلو کې مو برخه نه ده اخیسته چې دوی جهاد ورته وایي. نو دا خلک چې شي وکړي زه دا وایم، صحیح دی؟ نو زه یې نه طرفدار یم نه مخالف یم، زه په دې اړه څه نه وایم. ولې هغه عواقب یې زه غواړم چې هغه 15-16 شیان دي، په دې اړه حسیب خانه زه یې تشریح کړم. اولین مشکل دا چې لري دغه 4.5 کسان چې ځي حسیب خانه، دا زموږ ملي امنیت لپاره. په دې موږ تاسو ټول پوهېږو چې پاکستان همیشه د افغانستان په مقابل کې شوم اهداف لري. انتحاریان یې درته ولېږل، نیابتي جګړې ډلې درته ولېږل، داعش دوی درته وروزل، مجاهد دوی، یعنې هر هغه بدۍ چې په افغانستان کې کېږي د دې نقطه، د دې نطفه، د دې پیداوار په پاکستان کې دی. شته په دې پوهېږي چې دغه هېواد دی دښمن دی، ملي امنیت ته د خطر دی، صحیح دی؟ بیا هم ته 15,000 مسلین هلته هستې. دا لکه ما چې مخکې د هندوستان در مثال درکړی حسیب خانه، دا 15,000 مسلین چې هلته 4 کاله ژوند وکړي، 15 کاله صحیح دی، د هغوی ډوډۍ وخوري، بې له دې چې دا د استخباراتو د خوا استخدام سي، د دوی په مغزونو کار وسي، دا هېڅ نه درته یادوم، داسې عام یې درته وایم. 15 کاله دې هلته ژوند وکړي، 4 کاله ډوډۍ دې وخوړل، خلکو سره ګرځې، فرهنګ ګورې، وطن ګورې، ستا په روح او روان باندې دا تاثیر کوي که نه کوي؟ دغه 4.5 شلي چې افغانستان ته راځي، ګوره که دا نارینه وای حسیب خانه زه به ډېر نه وم خفه، ځکه دا نارینه به یا انتحاریان روزل سوی، یا به مجاهدین، یا به طالبان، یا به ملایان د ورځې په آخر کې. دا ښځینه دي ولې خطرناکه دي؟ دغه ښځې 4.5 چې سبا ته راځي، دغه پېغلې دا د سبا میندې دي حسیب خانه، دا ستا راتلونکي نسل تربیه کوي. راتلونکي نسل لکه مخکې چې ما وویل، راتلونکي نسل په دې روحیه نه تربیه کېږي بیا چې پاکستان د ازلي دښمن دی. څنګه یو مور، ځکه هغه مور هلته ژوند کوي، هغه به خپل اولاد ته د وطن قصې کوي، بیا به د خپل پاکستان قصې کوي چې دلته وطن کې شرایط سخت و، پاکستان ته ولاړو، خپل د خاطرو قصې به کوي. پاکستان سره یو ډول نه یو ډول ته اړیکه پیدا کوي، خواخوږي ورسره پیدا کوي، مینه ورسره پیدا کوي. او اتومات وروره، اتومات دغه د راتلونکي نسل د ذهنونو څخه تا خپل د دښمن صحیح دی فکر وایستل او هغه دې په دوست واړول. دا چې ستا هویت ته دا توهین کېږي، دا چې ستا ملي هویت بیا په خطر کې لویږي، دا چې له هغه ځایه ځکه پاکستان خو داسې هېواد دی چې ډېر زیات ګډ فرهنګونه لري او اکثریت یې ښه فرهنګونه نه دی. دا چې هغه فرهنګونه د افغانان چې 2-3 وارې کډوال شو پاکستان ته او ایران ته، بېرته چې افغانستان ته راغلل، څونه بې ځایه فرهنګونه یې راوړل، څونه سپک الفاظ یې کړل. دا په موږ کې نه وه، موږ ډېر درانه خلک وو، دا دغه مهاجرتونه وو چې هلته ولاړل، دغه سپک فرهنګونه یې زده کړي، بېرته افغانستان ته راغلل، هغه فرهنګونه ورسره پاتې سو، د دوی بهیویار سو. نو کټ موټ دا کیسه ده پیره چې ته 4.5 خویندې یاستې، دا د سبا میندې دي. د اولاد اولینه مکتب د مور غېږ ده، اولینه تربیه چې کېږي د مور په غېږ کې کېږي. دا یوه خبره حسیب خانه.
دوامه خبره دې څخه پاکستانیان سیاسي استفاده کوي ورور. موږ په انټرنیشنل سټیج کې په نړیوال سټیج کې زموږ ټول خبره د 20 کال 21 کال په جمهوریت کې دا و چې پاکستان انتحاري روزي، پاکستان تروریزم پر دوی باندې باید سانکشنز راسي، تحریمونه راسي او پر دوی باندې باور مه کوئ. صحیح دی؟ و چې ته دغه 3.5 ښځې پاکستان ته آسته حسیب خانه، پاکستان خو د اتومات د نجات فرشته معرفي کوي چې افغانستان کې نجونې تعلیم نشي کولای، نو پاکستان غو یو اسلامي هیواد چې هغه هم یو اسلامي هیواد دی. لکه اوس چې امریکایان د الجولاني مثال ورکړي چې طالبان د الجولاني څخه په سوریه کې زده کړي، سبا د پاکستان مثال درته وایي چې ورور ته خو د پاکستان څخه زده کړه، دا خو اسلامي هیواد دی، ستا نجونې ته ځای نه ورکړي، دوی ځای ورکړي. په نړیواله سټیج کې په نړیواله کچه زموږ دایا یې راته ووژل، زموږ روایت یې راته ووژل چې پاکستان په دغه غلطو کارونه اخته دی. پاکستان د نجات فرشته معرفي سي وروره، پاکستان نو خو بیا د نجات فرشته ده، پاکستان کې دا بدی نشته او ستا نجونې هلته تعلیم کوي. دا یې بل موضوع ده. درېیمه حسیب خانه تر ټولو خطرناکه دا ده چې موږ افغانانو ته د تړاو او د محتاجي فکر ورکوو. موږ افغانانو ته دا وایي چې تاسو خپل په هیواد کې هیڅ نشئ کولای، تاسو خپل هیواد کې هیڅ آینده نشته، تر هغه پورې چې د همسایه کومک نه وي، تر هغه پورې چې د خارجي کومک نه وي، تاسو نه خودکفا کیږئ. نه یوازې تاسو خودکفا کیږئ، نه وطن باندې خودکفا کیږئ. د محتاجي فکر، د غلامي فکر او د خیرات خوري فکر چې دا 20 کال بدبخت امریکایان هم دې ته موږ وهڅولو، خیرات خوران یې مخته کړو. ته څنګه د ځوانانو څخه د خودکفایي فکر اخلي؟ ته دا وایې چې شه ته حسیب خانه جالبه ده، ته خپل په وطن کې جوړ نظام رنګې د معارف سیستم فلجې کومک نه کوې، 90% خلک دې د خوراک ډوډۍ نه لري. صحیح دی؟ 90% خلک بالکل. ته خپل انجونې هلته هستې او د دغه انجونو پر سر باندې ته پوهېږې حسیب خانه په سلهاوو میلیونه ډالر اوس اخیستل کېږي د اروپایي ټولنې څخه، د امریکایانو څخه، د غرب څخه. دا خو مفتې نه کېږي. دغه سلهاوو میلیونه ډالر حسیب خانه زه دا وایم دغه شو چې افغانستان ته راسي، افغانستان معلمانو ته معاشات سي، شاګردان ته درسونه سي، دوکاندار وظیفې وچلېږي، دوکانونه وچلېږي، تجارتونه شروع سي. ځکه غریب هېواد دی دا ده چې د کال 300 میلیونه ډالر راځي، دا لږ پیسې دی. ته څه شی لرې په افغانستان کې؟ دا اوس 90% خلک مو ویل چې خوراک ډوډۍ نه لري. دغه پیسې ستا هېواد ته راسي پیره شدي که دا پاکستان ته ولاړ سي. که دوی واقعا د پاکستان دشمنان وای، طالبان ولې هوکړه وکړه؟ ګوري طالبان په دې هوکړه نه کوي چې په افغانستان کې د تعلیم ښځې وکړي، وایي دا مباح ده. په پاکستان کې به ښځې هستې ورته ملا هیبت الله هم مشکل ورسره نه لري، ندیم هم، امر بالمعروف هم ورسره نه لري، په هغه حال کې چې هلته هېڅ اسلامي نه دي. هلته ولې مباح نه ده؟ هلته ځکه بادار خبره ده، بادار یې وایي چې ته 15,000 ښځې راواستوه، دی ورته وایي چې اوکې صاحب سلامي ورته وایي چې دغه مې در واستوه. تر دې نو لوی د طالبانو د غلامي لوی ثبوت څه شي کېدلی سي حسیب خانه؟ موږ محتاجه کېږو، موږ د تړاو فکر پیدا کوو او موږ له خودکفایي لاس اخلو، او دا د ولس لپاره مشخصا د ځوانانو لپاره حسیب خانه دا تر ټولو خطرناکه مرحله ده. بالکل. بله خبره دا ده حسیب خانه چې په پاکستان کې ته تماشه پوهېږې تعلیمي مؤسسې، تعلیمي پوهنتونونه، کالجونه، دا هیڅ یو غیر سیاسي نه دی. په ټولو کې سیاسي صحیح دی. د آیسای لاس شته، نو چې ته دلته خپل ښځې یاستې، هغه خو بیا هلته د پاکستان د هویت خبره درته کوي، د پاکستان د فرهنګ خبره کوي او د پاکستاني نصاب، پنجابي نصاب تا ته درس درکوي. هغه خو د افغانستان په اړه تا ته هېڅ نه وایي. نو ته چې دا خلکو ته آس ته یې، که ته غواړې که نه غواړې، د پاکستان سیاسي فکر دې ښځو ته انتقالوي، له دغو ښځو څخه راتلونکي نسلونو ته انتقالوي، چې دا په ذات کې لوی 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 خیانت دی چې موږ د دې وطن سره کوو، موږ خپل راتلونکي نسلونو سره کوو. بله خبره دا ده حسیب خانه، په پاکستان زه ټول افغانانو ته زما دوه خبرې دی چې دوه ځایو ته به نه ځئ ښځو سره، هند او پاکستان. دلته به خپل نه ښځو سره ځئ نه به میلې ته، ځکه دا دونه وږې سترګې نارینه یې دی، دونه وحشي نارینه یې دی، دونه سپک نارینه یې دی چې ما په ټول یعنی په ټول نارینهو کې ما دونه وږې سترګې نارینه، یعنی د ښځې په سترګو کې خوري. په پاکستان کې تاوتریخوالي کچه، په پاکستان کې د قاچاق ښځو، قاچاق د انسانانو قاچاق کچه، د ریپ کچه، دا خورا پورته ده حسیب خانه. ګوري په د جمهوریت کې په روسي کې زموږ سفیر هلته و، د هغه لور هغه واستوسې دی او هغه آیسای وکړي، ځکه زموږ سفیر د آیسای ضد واقع کارونه کول، لور یې ورته اغوا کړل. دا زموږ د ټولو لپاره د شرم وار، په خدای تر نن چې زما یادېږي زه شرمېږم چې موږ خپل خور څخه دفاع ونه کوي. دا د ټول سبا ته دغه په دغه 3,500 ښځو کې یوه ښځه دې قاچاق سي، پر یوه ښځه دې خدای نخواسته لاس واچول سي. دا زما او ستا د ټولو لپاره د بېغیرتي خبره ده که نه چې په پاکستان کې ستا پر ناموس لاس اچول کېږي. بالکل. دغه رقم ګوره په یو کې صحیح دی. دا اوس تاسو په لندن کې خبر یاست چې پر دې باندې ایلان ماسک هم خبره کوي. نور خی دا یو سیاسي خپل چشم لري، سپین پوستان، ولی حقیقت دی
پاکستانی گینگ رپس خبره ده کنه، ریپس خبره چې پاکستانیان ریپونه کوي. صحیح دی. لوی شرابي پیره د پاکستان د 11 کلن انجلۍ سره ګرسي پر جنسي تیری. په خدای زه شرمېږم چې وسره مسلمان هم یې ژرې ته دې وګوره، عقل ته دې وګوره. که دې واقعا ډېر زړه کېږي خو هر سال د پیسې ورکوي یو بد وکړه. صحیح دی. نو ته 12 کلن ماشوم ستاسو ښه نه دي پاته، هغه هم په لندن کې په یو کې کې انډیواله چې هر شی تاته مهیا دی. نو ته اوس دا فکر وکړه دا خلک به په پاکستان کې څومره وحشیان وي چې موږ خپل خویندې خپل ښځې ورته استو. نو دغه ټولو دلایلو سربیره حسیب خان زما باور دا دی چې دا موږ تاریخي اشتباه کوو چې دا خویندې هلته ورته استو او دا کټ موټ هغه ګوره په تعلیم کې تاسو د پاکستان محتاج صحیح دی. سبا ته په طب کې، په طبابت کې، په ډاکټرانو کې تاسو د پاکستان به محتاج. ځکه دلته خو نو طب مو وتړل صحیح دی، هلته به بیرته قصابیانې شروع وي صحیح دی. په تجارت کې تاسو د پاکستان محتاج، ځکه نور دنیا خو تاسو سره تعامل نه کوي، پر تا به تحریمونه وضع کېږي، ته خو نړیوال اصول نه منې. په امنیت او په سیاست کې د دوی محتاج. نو د 15مه صوبه څه شي ده حسیب خانه؟ 15مه صوبه خو دغه ده اوسه ته په ټولو برخو کې د پاکستان محتاج یې، د پاکستان هر امر منې، د پاکستان هر خبره منې، د پاکستان ایجنډا خپل په وطن کې تطبیق کوي. خو د پاکستان خوب او ارمان چې موږ دغه لپاره قربان ډاکټر نجیب باندې سړی په دار وزړول سو، جنرال صاحب رازق باندې سړی شهید سو او 1 لک ځوانان مو شهیدان سو چې دغه فکر دغه فارموله دغه پالیسی دغه ایجنډا تطبیق نشي چې موږ د پاکستان غلامان نسو. کټمند هغه مولا هیبت الله رضی دا شی تطبیقوي. نو زه بیا دا پوښتنه کوم که دا د پاکستان غلامي نه ده، که دا د پاکستان جاسوسي نه ده حسیب خانه، دغه ته تاسو بیا کوم نوم ورکوئ؟ بشک هیڅ بل نوم نشته. او جالبه ده چې دوی تر اوسه پورې په دې خبرې باندې رد هم نه دی کړی. هغو چې کومې خبرې په ټویټر باندې د هغو له ادرسه شوي دي د ټولو خبرو په وړاندې دوی هیڅ هم نه دي ویلي. اوس تا مخکې د خپلو خبرو کې یوه نقطه د احساساتي تړون خبره وکړله. زه د خپل د ژوند د تجربې درته وایم. ما په هندوستان کې کله چې د لومړي ځل لپاره مخکې له دې چې زه په ICCR سکالرشپ باندې ولاړ سم، زه په یو بلې کوچنۍ برنامې باندې هندوستان ته لیږدول شوی او ما د یوې میاشتې دپاره د موږ هغه وخت کې د یوت ایکسچینج پروګرام باندې یوه میاشت کې ستانکزئ صاحب محترم ما د دوی د کلچر ډایورسټي څومره ایکسپلور کړله، ما دلته څومره نور معلومات حاصل کړل، زه څومره خپل ذهني بدل شو. زه په خپله ډیر زیات له حده زیات کله چې زه بیرته وطن ته راوګرځېدم ما په کور کې دا یوه خبره وکړله. 11 ټولګي کې چې کله زه بیرته راوګرځېدم، مال چې زه له 12 ټولګي فارغه کېږم نو زما به اولنی هدف دی چې زه به په هندوستان کې خپلې لوړې زده کړې کوم. دا زما هدف و. نن ورځ زه چې څومره د خپل د وطن په اړوند معلومات لرم، په تاریخ کې، په جغرافیه کې، دومره د هندوستان په تاریخ او په جغرافیه زه خبر یم. د هندوستان دا نن ورځ په هر مورد باندې ته مانه پوښتنه وکړه زه پکې معلومات لرم. زه هغو سره زه اوس نښته یم، زه د هغو نه جلاوالی نه لرم. او طبیعي خبره ده هندوستان په ما کې انویسټمنټ کړی، هغه به خپلې ګټې لري، زه به هم پکې خپلې ګټې لرم. د تاریخ په اوږدو کې له نن نه 100 کاله وړاندې ما له هندوستان سره خپلې کلتوري اړیکې درلودلې، ما له هندوستان سره سرحد درلوده. په دې کې هیڅ هر هغه هیواد چې ما دپاره په سیاست کې، په اقتصاد کې، په هره برخه کې ما د ګټور تمامېږي زور سره اړیکې جوړم. خو د پاکستان په څیر یو هیواد چې زما پر جغرافیه جوړ، زما د خلکو پر زړونو جوړ او د هغو ازلي او ابدي دښمني هم په همدغې ځمکې پر سر باندې ده، څنګه د امکان ولري چې هغه تا د راتلونکي دپاره یو ښه فکر او ښه ذهن او ښه سوچ ولري؟ دوی خو چار څه کوي په یوه برنامه باندې کوي. زما 3 کاله کېږي زه په امریکا کې یم، تقریبا 3 کاله. زه اوس دغه امریکا خپل دوام کور ګڼم. بله ورځ ماته یو انډیوال وویل که مثلا د امریکې جنجال د هند سره وبخښئ د چین سره روسیې سره راسي د چا طرف نیسي؟ مال نو دا ظاهره خبره زه د امریکې طرف نیسم. ولې مال دوام کور مې دی، عزت مې دلته شته، ډوډۍ پکې خورم، پیسې پکې ګټم، وظیفه کوم، کور یې راکړی دی، پناه یې راکړې. مال به ډېره غټه غداري وي چې دا زه سبا ته بیا د چینایانو طرف نیسم او په امریکې کې ژوند کوم. دا خو امکان نه لري. ګورې په 3 او که زه وغواړم که نه وغواړم دا زما په روان باندې، دا زما پر ذهن باندې تاثیر کوي حسیب خانه. زه اوس امریکا خپل دوام کور ګڼم. ولې؟ ځکه دلته 2 کاله اوسېدلی یم. نو دا چې ته خپل هغې نجونې هستې او دا انډیواله اوله مرحله ده، صحیح دي، دا کرار پسې زیاتېږي. بله مهمه خبره چې حسیب خانه یو وارې چې دغه لاره دغه چینل پرانیستل سو د نجونو د تعلیم، صحیح دي، پر طالبان خو لوی فشار هم دا دی که دغه چینل پرانیستل سو و فشار کمیږي. طالبان ورته وایي چې هغه د بدیل لاره پاکستان دی، هلته ښځې هستو
دا کراکرا د دې سبب کیږي چې پر دوی فشار کم سي او موږ پر دې باندې نور بحث ونه کړو چې ورور خپل سیستم خپل نظام امر ثاني هم دغه و چې تر امر ثاني ودرېږي امر ثاني هغه دی وتل ته وایي په دې کې سم هیبت الله نه دي خبر دا د ملا هیبت الله په فرمان په حکم وسو دا کار ورور دا امر ثاني و چې موږ ورته ولاړو چې امر ثاني دا و چې واسي ورور په غسلور نور صوبو کې خپل چی شو خپل تعلیم وکړي په دې صوبه کې بدبختانه چې افغانستان نومیږي چې اوس د دې صوبه ګرځیدل په دې صوبه کې نسته سوچ ملایاني دا وروره دا یو بله ما یو ریپورت دلته ډاونلوډ کړی دی خدای دې وکړي چې په همدغه موبایل کې مې چې فکر کوم په دې موبایل کې زه په سکرین باندې درته لګوم د افغانستان د سو ولایتونو ته یو دقیقه خدغه تصویر باندې زه دا ولګوم چې دا ډېر مهم ده دا ملګري باید وګوري فکر کوم دغه یو ده دا د افغانستان د 40 ولایتونو په اړه د 15 کالونو تر 9 کالو پورې د 2022 د فکر کوم چې 2023 د 15 کال سروې ده چې په دې کې دغه عمرونو کې تر کومه حد پورې موږ مېرمنې تعلیم یافته لرو څومره پکې ایجوکیټډ دي او څومره نه دي اوس تاسو په پرایمري ایجوکیشن کې ګوري فیصدي 40 نیولای حتی تر 80 پورې تر 80 پورې مرسيږي او چې کله کیسه لوړ سیکنډري ته رسیږي ته وګوره 12% بیا چې هایر ایجوکیشن ګوري بیخي صفر دا خو دا د منګ وطن کم خواته روان دی په دې خبره باندې زمنګ د ولسونو حساسیت ډیر کم ده دغه شی سړی زوري ولی ولسم خواته روان یو ته چې حسیب خان از مش فکر کوو چې تعلیم صحیح دی اکثریت ولسمو تعلیم نه لري دغه مبارزه چې زه ستایم صحیح د خلک وایي او دا ټیک ټاکي مبارزه ده څونه چې موثره ټیک ټاکي مبارزه ده ته پوهېږې په پوهنتون کې دغونه موثریت نشته ولې ځکه ستا ولس اکثریت وروره تعلیم نه لري صحیح دی کتاب نسي ویلی نیوز پیپر نسي ویلی په انګلیسي نه پوهېږي تاسو پوهېږئ د دغسې ولسونو د آګاهي لپاره کوم تکتیک کارول کېږي عامه پوهاوی عامه پوهاوی څنګه کېږي مطبوعات زه ورته ناست په ساده وچ کلک پښتو باندې ورته وایي وروره چې دغه مشکل دی دغه مشکل دا چې په ترینکوټ کې ناست سپینږیري ماوري په دې پوهېږي دا چې په دایکنډي کې یوه ښځه ناسته چې هېڅ سواد نه لري په دې خبره دا په مزار کې هم پوهېږي دا چې په کندز کې هم ګوري دا چې په پامیر او بدخشان او قندار کې هم خلک دا ګوري نه چې هېڅ سواد نه لري دغه عامه پوهاوی موږ ته پکار ده چې دغه مبارزې باید قوي کړو زما ټولو ځوانانو باندې دا بس دی چې زه ګورم چې د دې شکنځلو د دې جنجالونو د دې رقاصګریو نه لطفا راوځي په رقاصګري او په شکنځلو په بدماشي وطنونه نه جوړېږي وطنونه په عامه پوهاوی جوړېږي وطنونه په تعلیم جوړېږي دا کار ته باید ادامه ورکړو څونه اوس ګوري موږ په خارج کې د افغانستان څخه د باندې هلته مبارزه نسو کولی صحیح دی دلته مبارزه کولی شي الحمدلله دلته ستا مبارزه دا ده وروره اختیار یو موږ سهار تر بېګا ورته کښېني چې وخت لرئ پر تعلیم بحث وکړي پر عامه پوهاوي بحث وکړي د افغانستان دشمنان ورته وپېژني ولس د افغانستان دوستان او تر ټولو مهمه د طالب د حکومت عواقب ورته وپېژني ګوره اول ځل طالبانو لاسته راوړنه چی شو د دوی اوله دوره کې بې له تباهي بې له بربادي بې له غربت بل هېڅ شی نه و وروره د دوامه دوره هم خو ورته پاتې دی دا خو د جمهوریت خیرات دی صحیح دی دوی موږ ته کله تانې راکړي زه ورته یم وسړی زموږ په خیراتو باندې ناست یاست دا ټول زموږ خیرات درته پاتې دی چې جمهوریت څه وکړي د څه چې ته نن کوې او پټیان یې پرې کوې چې دلته مې افتتاح کړي بند مې افتتاح کړي دا بند قید اعظم راغی جوړ کړي که دا علي جناح راغی دا چا جوړ کړي دا بندونه خو موږ په حکومت کې جوړ کړي دا پرمختګونه خو په دې حکومت کې وکړي دا ظلم د طالب لخوا به هیڅ ضرورت هیڅ شی به نه لري حسیب خان افراطیت به پاتې وي مدرسې به پاتې وي انتحاریان به درته پاتې وي او ډېر بد اقتصادي بحران درته پاتې وي دا اوس ډالر په سودي په افغانستان کې صحیح دی په یوه شپه کې ګوره چې دې مورد باندې موږ پرون خبرې وکړې خبرې مو ډالر کوم ځای ته ولاړ ولې ځکه ته محتاج یې د پردیو پیره چې دلته امریکا کڅوړې در باندې وتړل صحیح دی ته خو چیغې وایي چې زه ضرورت ورته نه لرم ته خود ضرورت ورته نه لري ځکه دا پیسې خو داسې دی ته خو قاچاق کوې صحیح دی ستا دسترخوان خو ډک دی ستا ښځې ستا ستا ماشومان ستا دا اوس زه خبر یم هر طالب 4 ودونه کوي انډیواله 4 ودونه کورونه یې رانیولي دي په ډېر کم وختونو کې ورور داسې بنګلې رانیولي چې ایران پاتې سي ستا قاچاق ستا دویم درېیم واده ستا کورونه ستا سفرونه ستا هر څه ستا د دې زور خو ټول له ولس څخه وځي او د دوی برنامه اقتصادي برنامه بیا چې د دې لپاره ملا حسن چی شو وای خدای ته بغاری وای شه 90% انسانان وژري خپل خوراک ډوډۍ نه لري ستا تدبیر ستا پلان ستا حکومتداري دادی وای ته خدای ته بغاری وای
ما بل ورځ ملا هیبت الله خبرې اورېدل دی خپله وایي خلکو ته څه وایي وایي تاسو خو په دې پوهېږئ زه په دولتداري نه پوهېږم نو مال زوی مړی چې نه پوهېږي خو مې کوه نو وسړی نو اوس څه جبر دی چې کلک دې نیولې دی وروره نه پرېږدي خو پرېږده نو خپله ګوره وایي زه په دولتداري نه پوهېږم تاسو ما ته وایي زه څه وکړم نو چې نه پوهېږي خو مې کوه وروره بس تا ولس دې د قربانیو سره اخته کړی دی بس تا ولس دې بدبختي سره مخامخ کړی دی بس تا ولس ناهیلې ناامیده دی دې ته اړ دی چې خپل دشمن ته ولاړ شي ګوره په د جمهوریت کې حسیب خانه دا ننګ و دا آر و چې خلک په پاکستان کې ورسي هلته بورسیې واخلي سیدي ما ته یو دوه ځوانان راغلل دواړه ماستریانې کړي او ډېر تکړه ځوانان ول کار نه راته پیدا کېږي ستانکزئ صاحب کې یو ځای راته کار پیدا کړي ما ولې نه تاسو ماستري لري دا چیرې مو ماستري کړي دي ول پاکستان کې ما په هغه ورځ ورته چې کار ور پیدا کوم بیا مې تماس نه دي ورسره نیولې زه خپله ډارېدم ما دا پاکستان کې ورور درس ولي پر دې نو څه اعتبار زه د وزارت داخله کې شامل کړم یا یو بل ځای کې شامل کړم یا بل ځای کې او دغسې هم په کار و ځکه دا موږ ثبوتونه د دې لرو د دې روایتونه دا زموږ ځینې شاګردان چې هلته تللي وو ایران و پاکستان ته مشخصه نصیب خانه نارینه دوی ته د هغو استخباراتو مراجعه کړې وو خبرې ورسره کړي وو چې تاسو به موږ هر رقم امکانات دلته درکړو پیسې به هم درکړو چې بیرته چیرته ځئ چې بیرته افغانستان ته ځئ تاسو که ادارو ته ځئ طبعا کارونه اخلئ چې په هر سطح کې هست بیرته به موږ ته معلومات راکوئ هغو خلک هلته یا ولې نه دلته چې راغلل استي دا خبرې وکړه بیا نه ولاړ چې ورور والله داسې کیسه دی اوس څنګه وکړو موږ ول چې بس نور مزیدلې بیا پنتونو کې بورسیې مو ورکړي چې بلې بزدلې مفت بورسیې خپل په هېواد کې وکړي یعنې دا ډېر واضح خبره چې موږ د خلک راستو هر هېواد دا کوشش کوي چې جاسوسان مقرر کړي هر هېواد کوشش کوي چې ستا په خاوره کې نفوذ ولري او د دې ټول علت څه دی پوهېږې حسیب خانه غربت داسې یو شی دی حسیب خانه چې فحشا ته دې مجبوره کوي قتل ته دې مجبوره کوي غلا ته دې هر هغه ناروا شی چې ته فکر کوي حسیب خانه غربت ته مجبوره کوي وایي مجبور ته معنی کوي بالکل یو وارې ته مجبوره سوې پیره که ښځه یم فحشا ته مخه کوي نو څنګه وکړي چې ته مثلا کونډه یې کار دې درلودل طالبان هغه کار در باندې ودرول فقر څوک نه درکړي ځکه خپله 90% خلک د خپله فقیران دي تا د فقر و خیرات څوک درکړي صحیح دي څلور پنځه اولادونه لري وږې تږې دی ژمی دی یخ دی څه کوي ته چې دا ښځه یې آخري لاره دی نو چی شي ده فحشا ده که نه ده وسړی ده ته چې ناست دی اولادونه لرې ښځه دې ستا درته ګوري چې ډوډۍ نه لرو صحیح دي یوه ورځ به ووایي چې ډوډۍ مه خوره بله ورځ درېیمه ورځ چې ګوري ښځه دې هم درته ژاړي اولادونه هم درته ژاړي قتل هم کوي حسیب خانه غلا هم والا کوي یو بل غلط کار هم کوي یعنې غربت د ټولو بدبختیو زېږنده د اکثریتو بدبختیو زېږنده حسیب خانه غربت دی او نن کاملا مطلق غربت پر افغانستان حاکمیت دی ولې ځکه چې وروره ملا هیبت الله یو څو څلور پنځه نور سپین ږیري ورسره ناست دی هغه وایي چې بس ورور زه خپل په طبیعت په حکومتداري او دولتداري نه پوهېږم خو خپل په طبیعت بیا حکومت کوم چې هر څه مې وویل تاسې هغه وکړئ او که نه کوئ یا قتل کېږي یا بندیخانې ته ځي دغه شیخ ندیم شه بله ورځ یو چا د دې په اړه ما ته وویل دوی خپلوانو څخه دي ما ته زه وویل تېر ځل چې زه ورته لایف راغلي وی بیا ما ته وویل ته دا خبرې بیا بل ځل وکړه ما زه دا به زه وکړم د دوی خپلوان دی د شیخ ندیم صحیح دی ما ته د مور نوم هم واخیستل خو د مور نوم بیا زه شخصي درته ووایم ځکه دا بعد د چا د مور نوم زموږ حیثیت اجازه نه راکړي د پلار نوم یې جمعه خان دی دا جمعه خان چې و انډیواله دا د مامک په نوم یو قراردادي و دوی په چم د کمونستانو قراردادي و په هغه وخت کې هغه د خلقیانو پرچمیانو د قلوردو قراردادي و دا د ندیم پلار جمعه خان دغه ډرایور و یو 24 موټر چلوه اروپایي موټر و صحیح دی قراردادي و دا د کمونستانو په پیسو لوی سوی دی دا ندیم چې اوس وایي چې دا د کفر دی صحیح دی نو بیا بله جالبه دا درته وکړم بیا هغه سړی ما ته وویل وایي مور چې بیا کله کله زموږ کره همسایګانو کره تلل ول خپل د میړه څخه یې شکایت کړل مال شکایت یې په ولې کول وهلې ول نه د وهلې کیسه نه وه بچه باز و ول هغه سره یو کلینر یوه هفته ول نه چلېدل یا په هفته کې به یو ور کلینر ځینې تښتېدل او په کور کې ول هېڅ نه کول نو ځکه ول مور شکایت کول چې دا داسې بد سړی دی دا داسې غلط سړی دی چې هلته هلکان کوي او خپل کورنۍ ته خپل ښځې ته هېڅ توجه نه کوي اوس د دغسې انسانانو زامن د دغسې انسانانو پیداوار راځي ما او تا ته وایي چې دینداري څه شي راځي ما او تا ته وایي چې عزت څه شي راځي ما او تا ته وایي چې شرف او ناموسداري څه شي زه بیخي پیر ایران پاتې یم چې چا ته پاتې سو د اسلام یعنی چې دی دغو خلکو ته اسلام پاتې سو ما یو ایراني سره دلته بحث کول حسیب خانه ما خب په بحث کې خدای ته یې بد رد وویل ما ورته چې وسړی دونه نو احساساتي کېږم نو خدای ته پر چی شي د ما ته وویل وایي ګوري په اول سر کې چې موږ ول اسلامي انقلاب کامیابه سو د شاه پر ضد ټول ایرانیانو ول د خمیني طرفدار ول صحیح دي چې موږ ویل چې موږ اسلامي نظام غواړو او شاه خیانت کوي شاه د فرهنګ خلاف شي شاه دی باید ولاړ شي
کله چې ول د 15 کال کې اسلامي نظام را باندې حاکم سو موږ ولیدل چې اسلام څوک ساتي، د اسلام استاد څوک دي. وای اول مو خمینی ته شکنځل کول، دغه وروسته مو اسلام ته شکنځل کوي، بیا مو محمد ته شو، ول اوس خدای ته مو شکنځل کوي. یعنی دا حالت ته د خلک رسولې دی. وای موږ د اسلامي ټیکداران د حالت ته ورسولو. ځکه 15 کال مخکې وای زه د اسلامي نظام طرفدار وم، اسلامي انقلاب ما کامیاب کړ چې راس خمینی ونیسه. اوس د خلک د حالت رسیدلې دي پیر ایرانیان سیدی دغه سي طالبان باندې هلته یو رژیم حاکم دي چې خدای ته توبه نوز الله شکنځل کوي. پیره د افغانانو باندې هغه نوبت را روان دي. پیره یو نیم خوځګوري پوډنی وشانې غورځولې دي. زه د شزم نه ملامتوم او خدای اخیستي وسړی ته چې انسان نصیب خان سونه زوروي اخر هغه انسان انفلاق کوي، نسونه به تا صبر وکي، سونه به وسله وکي. دا اخر دې ته راضي نصیب خان والله بلا چې خلک وایي چې نه د اسلام منم، نه د دین منم، توبه نوز الله، نه د پیغمبر منم، نه د خدای منم، زلاس اخلاص هغه د ایرانیانو په سر نه ورته موجخته. ستانکزئ دا خبره والله په بالله سمت الله اقسم بالله 2.5-3 کال وړاندې چې طالب راغی او چې د حالت شو ما ولید، ما په ترکیه کې وخت تیر کړی 4 کال زه په ترکیه کې وم او زما غوس اکثریت ملګری ایرانیان ول. نو کله به د سره ناستم د دوی د هغه بحثونه به مو د کله په اسلام او په دین او په مذاهب چې راغلل، ما ته به ویل چې همراه ما درباره دین هیڅ صحبت نکون. ما ورته ویلي وای چې دا ټول کیسې دي. ما ورته ویل داسې تاسو وایي دلیل خو به لرئ که نه، ولې یو څوک تاسې دې حد ته مجبوره کړي چې دین نه بیخي واوړئ. وای سړی وای ته یو ځل ایران ته ورسه او ایران کې ته یو کال ژوند وکوي، بیا به ته پوه سې چې څومره موږ نه ازادي، خپلواکي، هر شی موږ نه اخیستل سوي، پوزې ته ترې راغلي ول. او دا خبره ما د خپل افغانانو ته هم کړې ده چې کله د بخار په ماشین باندې زیات فشار راسي اخر یې چوي. دا ولسونه به د ایران د خلکو په څیر باندې چوي. تاسو دین نه یو توره جوړه کړې د هر چا په ګېډه ورمنډئ. دا خو نو اخر خو سړی یو نقطې ته سړی رسیږي چې دا څه کوي ته چې لکه مدرسه دا په ما باندې کوي زه له دې نور تېر او همدا حالت زه درته په زرګونه ځوانان درته په دې میډیا باندې ښیم والله په بله چې په دې افغانستان کې دي قسم په خدای قاري د قرآن پیژنم چې وی دې ما ته ویلي دي وایي چې د وطن ووتلم په دې لایف ته راځم او دا لایف کې به وایم چې د طالب له وجې مې دین پرېښی قاري د قرآن یم. د ښاغلي مبین په لایف کې یوه مېرمنه پورته سوه اول یې د قرآن تلاوت وکړه، داسې نه چې کوم ساده سوره د قرآن تلاوت یې وکړه او د تلاوت په پای کې ویلی و چې ما اسلام د تاسو له وجه پرېښود. دا خو تاسو وچ کلک ولس دې ته ودروئ چې دین نه تیر سي، اسلام نه تیر سي، له خدای او له پیغمبره تیر سي، او د دې مسؤلین څوک دي؟ همدا خلک دي که نه نن چې په دې وطن کې حاکمان دي. موږ بیخي ډېر اسلامي هیوادونه لرو، سیدي 140 زما ارقام یاد دي. په دا ټولو کې په دین سته، شریعت سته او د ټولو د اساسي قانون د دوی د حکومتداري اصول اسلامي چوکاټ کې قرآن دی. سیدي مشخصا زه به د اندونیزیا مثال درته وایم. په اندونیزیا کې اوس هم شریعت تطبیق کېږي، سیدي اوس هم درې ویل کېږي. هغه څه چې شریعت وایي هغه رقم کټ مړ شي. ولې پوهېږې په اندونیزیا کې ښځې هم کېدای سي چې رئیس جمهوره سي، پارلمان ته ولاړه سي، ښځې سیاست کوي، نجونې مکتب ته ځي، هم شریعت کوي وروره هم سیاست کوي. ځکه دوی پوهېږي چې یوازې په شریعت باندې یوازې شریعت زما وروره د مشکلاتو حل نه دی. نن وروره یوازې په شریعت باندې ته چې خدای ته هر څومره بغارې ووایي لکه ملا حسن چې درته وایي تا ته یوه ګوله ډوډۍ درته راسي، والله بلاکه راسي وروره. ټول ولس کښېنئ، ټول ولس کښېنئ، بغارې شروع کړي خدای ته که یوه ډوډۍ الله تعالی در واستول بیا صحیح دی، خو یوه ډوډۍ یوه وچه ډوډۍ د 10 میلیون ته دې واستي الله تعالی یې نه ورته واستي وروره. نور معجزې نه کېږي. د پیغمبر وروسته معجزې ختم سو، نور معجزې نشته وروره. ګورئ اسلامي علما د ټول نړۍ اسلامي علما وایي چې نجونې د مکتب د ټول نړۍ وروره زه دې ته حیران یم. صحیح دی د منطقي هیوادونه دغه درته وایي، نور اسلامي هیوادونه دغه درته وایي، ستا کې دننه اکثریت علما دغه وایي. بله ورځ ما د یو شیخ خبره واورېدل، هغه والله فتوا د هر چا کار نه دی، د شیخ کار دی. زه شیخ یم درته وایم چې تعلیم فرض ده. صحیح دی حتی د خپله شیخان اوس راځي وایي چې ورته یوازې ملا هیبت الله وایي چې نه دا مبا ده، دا کفر ده، دا غلطه ده. اوس نو دغه ټول نړۍ وروره چې په دې کې د الازهر چشم راځي، خلک راځي، نه په دې کې ډېر مهم پنتونونه راځي، په دې کې ډېر مشهور علما راځي وروره، په دې کې د کعبې او د مدینې او امامانو دا ګرده راځي. صحیح دی چې ډېر مشهور علمان دي. یا مثلا د ترکیې مثال ته وویل، ترکیې قدامت چې ته وګورې د افغانستان وګورې ډېر توپیر سره لري ورور. دغه عثماني خلافت چې وګورې
څه کیسه ول وروره سونه فتوحات یې وکړي د هغه په مقابل کې موږ چې مې هغه کرکټیانان ولې وروره هغه اردوغان ته وایي چې اردوغان له ملا هیبت الله نه کم مسلمان دي خو ډېر افراطي مسلمان دي ولې چې اردوغان هر ځای ځي ګوره ښځې په څنګ کې ده ښه حجاب یې کړی صحیح دی ښه په عزت څنګ کې ده ښه په عزت ځي ښه په عزت راځي نو ته وایي چې اردوغان مسلمان نه دی دا عرب چې ته وینې صحیح دی دا کنسرتونه کیږي او دا نڅاوې کیږي دا اوس شراب هم حلال کړی دی ته وایي دا مسلمانان نه دی خو کابل ته د مدینه د پیغمبر خلک دي یوه سړی بیا بله جالبه درته وکړم حسیب خانم دغه طالبان بیا صحیح دی چې د دونه د اسلام او د دین د دې شیانو ټیکهداري خبرې کوي صحیح دی د عربو پر وړاندې تر ننه دوی یوه خبره ته لیدلې چې دی وکړي ګوره د جینیفر لوپز کنسرت و صحیح دی د کعبې ډیزاین یې جوړ کړي و له هغه ډیزاین نه ښځه لوسه ښځه راووتل سندرې شروع کړې لوسه نیمه لوسه وه صحیح دی تا په ټول طالبانو کې د یو چا خبره واورېدل چې د دې بد دی وایي چې دا غلط دی دا اسلام ته توهین دی یا دغه د نور د دین ټیکهداران چې ناست د تجاران او د مؤسسې والا په دوی کې یو چا یو څه وویل ته مازې یو اندکې غلطي وکړې ګوره دا جاوید امرخیل ده صحیح دی جاوید امرخیل ویلي و چې موسیقي حرامه نه ده نه ګرده راغلل جاوید امرخیل په څل رقمه کتابونه د کفر ټاپې پر ولګول دا مې ورته وویل څه یې ورته وویل اوس پر دې زه راځم چې زه وایم چې ولې حرامه ده مګر هلته په کعبه کې د کعبې په څنګ کې وروره تا ته مدینې په څنګ کې لوسې نجونې رقصېږي شرابونه خرڅېږي په دې ابودبي کې چې څو ورځې مخکې د حقاني تللي و صحیح دي هلته فحشا نسته چیش نسته شراب نسته بچه‌بازي نسته نایټ کلبونه نسته ته هلته ځې پر خلکو دې ګوره پرون ما یو ملګري سره خبرې کول هغه ول وروره ډېر فضا وي ما ولې ول اوس مې نه پرېږدي چې اسلامي ویډیوګانې مې جوړ کړم ما ولې وایي چې ویډیو ګر سره مطلق حرام دی اسلامي ویډیوګانې مې ول نه پرېږدي جوړ کړم طالبان سره په جنجال کې نو مال دا ملا برادر چې کژه خوله ناست دی هلته ویډیوګانې کې دا څنګه کیسه ده وسړی حقاني ځي عکسونه اخلي دا څنګه دی شریعت د ولس لپاره یو شی دی صحیح دی شریعت د ملا لپاره بل شی دی نو شریعت خو باید د دواړو لپاره یو شی وسړی نو شریعت زما لپاره هم یو شی وي ستا لپاره هم یو شی صحیح دی که عرب هر غلطه کوي د اسلام پر ضد باندې هیڅ شی نسته هیڅ خبر ولې ځکه عرب تا ته پیسې درکړي صحیح دی هغه پیسو ستا خوله ګنډلې ده که څومره د اسلام توهین کیږي ولې که امرخیل بیچاره راځي او وایي چې موسیقي حرام نه دی صحیح دی ته ځې ورور هغه په څل رقمه چې شي کافر ګڼي چې شه زه خو دا وایم د موسیقي په اړه زه هم دا وایم چې حرام نه دی زه موسیقي اورم په ډېر شوق یې اورم او ټول ځوانان هم تشویق کوم چې واوري چې څونه موسیقي اورېدلی سي واوري ولې حسیب خانم کوم ځای کې چې طالب ولې ډار ځینې لري کوم ځای کې چې حسیب خانه هنر وي کوم ځای کې چې موسیقي وي کوم ځای کې چې فرهنګ وي ته پوهېږې هلته چې شی نه وي افراطیت خو په هغه ځایونو کې وده کوي چې موسیقي نسته وروره فرهنګ نسته نقاشي نسته زمزمې نسته شاعري نسته په هغه ځایونو کې جدا شیان وي صحیح دی په هغه ځایونو کې بیا افراطیت ځای نه لري ځکه خلک هوښیاران سوي دا یو علت دی ښه دوه علت ته پوهېږه د قرآن ښایسته خبره د مذهب ښایسته خبره دا ده حسیب خانه بدو ته ډېر واضح بد وایي صحیح دی مثلا زنا بدکاري شرک غلا د چا خلکو ځان و مال ته تاوان رسول دا ګوره د قرآن بد ویلی دی صحیح دی دا موسیقي چې دونه فسق و فساد زېږوي دې ته ولې قرآن څه نه دي ویلی دا تا د سوال نه پیدا کېږي ولې په قرآن کې د دې په اړه هېڅ شی نشته اوس خو دا خو دونه کبیره ګناه ده فسق زېږوي فساد زېږوي خلک کفر ته بیایي ولې قرآن د دې کفر په اړه هېڅ نه وایي خو د نور ګناهو په اړه ټول درته ویلي چې دغه شیان مه کوئ برعکس حسیب خانه په قرآن کې دا ذکر شوی دی ګوري دا جالبه ده خدای خپل پیغمبر نه پوښتنه کوي رسول نه پوښتنه کوي چې ای محمد ای پیغمبره ته د خلکو څخه پوښتنه وکړه چې د زینت شیان چا حرام کړي دي د زینت شیان صحیح دی د زینت شیان خو ما پیدا کړي دي د هغو لپاره چې ایمان لري دا خدای وایي د زینت شیان څه شي ته ښایسته وایي سینګار مه کوه د زینت شی سینګار ده که نه ده موسیقي ده که نه ده شاعري ده که نه ده خو دغه شیان د زینت شیان دي خدای خو په بچیش کې ډېر واضح ده خبره کوي صحیح دی بیا دوی تیښته چیش ده د دوی تیښته بیا حدیث ده ولا په حدیثو کې پیغمبر د خدای یو ځای دوه ځای دا ویل سوی دی چې دا کار بیا صحابه و نقل کړی دی اول خو ګوري یوه ستره بدبختي حسیب خانه په موږ افغانانو کې چیش کړي دا خو هم د ناپوهۍ څخه کېږي موږ صحابه ورته انډیواله د صحابه خبرو ته کټ مټ د الله تعالی د پیغمبر حیثیت ورکړی دی توبه نعوذ بالله حال دا چې دوی هغه حیثیت نه لري موږ احادیثو ته هغومره حیثیت ورکوو لکه قرآن ته دا غلطه ده په ذات کې وسړی زموږ کتاب قرآن دی موږ ایمان پر راوړي پر قرآن دی صحیح حتی که د محمد سره پیغمبر سره قرآن نه وایي پر محمد هیچا ایمان نه راوړل محمد باندې خلکو ځکه ایمان راوړل چې قرآن ورسره و صحیح دی د خدای کلام ولې الله تعالی په خپل کتاب کې دا وایي چې دا زما کتاب دی زه ساتنه کوم صحیح دی قرآن زما کتاب دی زه ساتنه کوم آیا الله تعالی دا نسوی ولی چې احادیث هم زما د پیغمبر خبرې دي د هغه هم زه ساتنه کوم
داسې یو آیات نسوی نازلېدلی ولې صحیح پیغمبر د خدای خپل صحابه ته چی شوی صحیح زه غواړم لږ په د صحابه کې موږ غږم پیغمبر د خدای صحابه ته دا وایي حسیب خانه چې زه چې کومې خبرې تاسو ته کوم تاسو کټ مټ دغه رقم دا خلکو پورې بیا ورسوي که په دې کې اشتباه وکړي تاسو به د دوزخ په اور کې وسوځئ صحیح دی اوس دغه دویم پارت د خبرو چې پیغمبر خپل صحابه ته وایي خپل ملګرو ته وایي که تاسو اشتباه وکړي د دوزخ په اور کې سوځئ دا ولې دغه یو پارت نه ورته ویلي پیغمبر دا مالسي چې زما خبرې درست ورسوي صحیح دی خبر خلاص ولې دا چې پیغمبر وایي که زما خبرې غلط ورسوي د دوزخ په اور کې سوځئ ځکه پیغمبر هوښیار و هغه پوهېدل چې صحابه انسانان دي دوی څه اشتباه کېدلی سي دوی څه خطا کېدلی سي دوی څه حتی ګناه کېدلی سي دوی هیره لري صحیح دی نو دې لپاره دا وویل اوس زه دا وایم بل ځله ما پر صحابه خبره وکړه خلکو انتقاد کول چې ته پر صحابه و کفر ته مال نه وروره اوس حضرت علي صحیح دی خو ډېر په چاریارو کې لوی صحابه و د پیغمبر د کاکا زوی او زوم او بیبي عایشه یې مېرمنه وه صحیح دی دوی دواړو خپل په منځ کې د قدرت او د سیاست لپاره وجنګېدل که نه یو د بل پر ضد یې لښکرکشي وکړي مسلمانان په منځ کې وژل سو بیبي عایشې جګړه بایلول هغه یې بیا کور ته رخصت کړي ښه اوس که د صحابهو خبرې که 100% صحابهو پر حق دی ولې دوی دا لښکرکشي کول د معاویه او د علي جنگ پر چی شو پر قدرت و انډیواله که نه وه د یزید یزید خو د معاویه زوی و په صحابهو کې و د امام حسن او امام حسین یې ولې ووژل دا خو باید نه وای وژلې صحیح دی خو دا ټول دا کیسې دي احادیث وروره تا ټول کړي دي صحیح دی 2500 کاله وروسته 2500 کاله وروسته احادیث ټولېږي لیکل کېږي آیا دا حسیب خانه په کوم ځای کې امکان نه لري چې یو چا څخه یو خبره یې رسوي وي اشتباه ځینې سوی وي 2500 کاله د خدای وریدي بیا بیا نو موږ تا به خامخا اورېدلی چې اکثریت 100,000 احادیث فسخ شول اورېدلی به دي نه ولې فسخ دا به دې ما اورېدلي چې قوي حدیث دی په حدیث کې قوي او ضعیف سمانه دا خو باډي بلډینګ کیسه نه ده چې دا قوي باډي بلډر یا ضعیف باډي بلډر دا احادیث خو باید ټول یو ورته نه نو چې فسخه پکې کې راغلل قوي پکې کې راغلل ضعیف پکې کې راغلل میانه پکې کې راغلل دا په دې معنی چې د پښتنې لپاره ځای پیدا کیږي انډیوال دا داسې نه دي چې صحابه و هر څه کړي او هر څه ویلي دي موږ 100% هغه ته باید دغومره حیثیت ورکو لکه د خدای کلام ته چې ورکو دا کاملا په ذات کې او پیغمبر چې د میوزیک په اړه ویلي دي دوه ځایه زه فکر کوم دا یادونه سوې ده د میوزیک عربو چې موسیقي کول د عرب په ډېر حیاش مزاجه خلک دي تر اوسه هم دغسې دی تر اوسه اصلاح نه شول یعنی دا اصلاح کېدونکي ولس نه دی دونه پیغمبران هم پکښې کې راغلل خو دا د سړي زامن نه شول خلاصه دا درته وایم ځکه که دوی سره د اسلامي امت نن دوی سره اسلامي امت رهبري نه وای نه ولکه په فلسطین باندې هغه وال وای نه ولکه په افغانستان کې دغه حال وای ګوري د غرب د امریکې په لاس کې دا ټول غرب وګوره انډیواله څومره ښایسته جوړ دی د دوی اقتصاد وګوره د دوی فرهنګ وګوره د دوی پرمختګ وګوره اسلامي نړۍ کلي د چا سره د عربو سره د عربو چیشکي عرب ته پر چیشي پیژني دا اوس هم نه خارجیان یې پر چیشي پیژني پر ډېر ښځو پیژني چې ډېر ښځې کوي ښه موټران وایي ځغلوي نه ښه ډوډۍ خوري او ډېر وبخښي ډېر زیات وبخښي په خرطوبي پیژندل کېږي چې وایي دا ډېر نه په خرطوبي چې وګوري چې موټران ځغلي جنګ یو کارونه کوي خارجیان په دغه عرب پیژني یعنی عرب بل دلته داسې نه دي چې عرب په ښه فرهنګ مخکې داسې نه ول مخکې عرب ډېر با فرهنګ خلک ول الجبر دوی جوړ کړل پرمختګونه پنځونه کوم وخت چې دغه سعود کورنۍ و دغه په حاکمان سول د اسلامي نړۍ رهبري واخیستل ټول مسلمانان یې د بدبختۍ سره مخ کړل نو د عربو په اړه پخوا چې عربو حسیب خانه موسیقي کول په دې موسیقي کې شرابخوري مو په دې موسیقي کې ښځې رقصول کېدل زناوې هم کېدل تر سهاره به دوی بېهوشه پراته ول دغه محفلونه د پیغمبر د خدای وویل چې دا موسیقي مه کوئ دا بدي زېږوي دا په یو خاص کانټکس کې په هغه وخت وویل سو پیغمبر د خدای دغه محفلو ته یې وکتل او وویل چې دا نور مه کوئ دا موسیقي چې تاسو کوئ دغه ښځې راوړئ ښځې ګډوئ او نڅاوې کوي او بل کوي دا حرام دی صحیح دی دا په هغه کانټکس کې ویل سوي دي دا موسیقي حسیب خانه په ذات کې حرام نه دی غلط استفاده یې حرامه ده صحیح دی لکه ګوره ستا سترګې دي صحیح دي ښایسته سترګې لرې وروره ته که دغه سترګو څخه مثلا د یو چا ناموس ته په بده ګورې صحیح دی دا غلط دی ولې سترګې په ذات کې غلط شی نه دی سترګې د دید لپاره شی دی ولې که د پردۍ ناموس ته په بده ګورې وروره موسیقي هم داسې مثلا ته ژبه لرې صحیح دی
دغه ژبه که ته یو چاته ښکنځل کې، ته یو چاته توهین کې، که ته یو چاته سپکه وایې، حرام دی، بده ده، صحیح دی. ولې په ذات کې د ژبې درلودل دا خو حرام نه دی. موسیقي هم دغسې ده، موسیقي په ذات کې حرام نه دی. د موسیقي غلط استفاده که مثلا ته هغه موسیقي کې بچه‌بازي کې د دې زه خپله مخالف یم، زه امدا مکان. ولې که دا موسیقي داسې ثمرخیل کنسرت لري، ټول نارینه ناست دي، سپین ږیري ناست دي، ملکان ناست دي، ځوانان ناست دي، حتی ماشومان ناست دي، او له دې هنر نه خوند اخلي، په دې کې کوم ځای کې ته ماته وروره حرام ثابتولی شې؟ که بیا دا د موسیقي ګوره، د موسیقي آلات ټول مات کړل، نه په ډېر سپکه زموږ هنرمندان یې ته سپوري. تاسو به داود علیه السلام حتما پېژنئ، صحیح دی. داود علیه السلام په چیش مشهور و؟ یو دا چې ډېر خوږ غږ یې درلودی، صحیح دی. کله چې د زبور زمزمه کول، پرندگان وایي د سره زمزمه کول، خو خامخا زمزمه یې په ترنم سورلی کې ویل، نه. دوهم داود علیه السلام په چیش پیژندل کېږي؟ ښه توله یې وهل. او دا په اسلامي روایتو کې، ته په اسلامي روایتو کې دا ماته منې کولی او ریجکټ کولی هم نشي، ځکه دا د اسلام څخه مخکې و. اسلام ونه چې داود علیه السلام و، او دا بیبلیکل ټکس کې هم دا لیکل شوي دي، دا ګریک کتابونو کې هم راغلي چې داود علیه السلام ډېر ښه د موسیقي اسباب چغول. ښه، که دا دونه غټ کفر یې، نو الله تعالی به د خپل پیغمبر ته نه ویل چې داود ته د نور مه غږوه دا توله، دا فسق او فساد زېږوي؟ ولې نه ورته ویل؟ سمه ده. نو ته راځې وروره جاوید امرخیل پر دې باندې چې حق خبره کی، کفر ټاپه پر لګوي، خو ته ملا څلور ودونه کوې، ته ملا لواط کوې، ته ملا قاچاق کوې، ته ملا غیبت کوې، تا انسانان وژلي دي، تا دین خپل ګروګان نیولی دی. یو چا ماته وویل د ملا په یو لاس کې ډانګ دی، په بل کې قرآن دی، په یو کې هم خبره نه کېږي. دا رقم حالت دی. ول هېڅ موږ خبرې ته پرېږدي نه، بیا ته ماته د اسلام دعوه کوي. آخر خبره مې همدا ده انډیواله چې دا رقم اسلام آخر خدای نخواسته داسې نه چې زه ورته وایم ځینې بېزارې چې وروره نور مو توبه ده، توبه مو ده له داسې دینداري نه، له داسې ملا نه. او که دوی دغه رقم دوام او ادامه ورکړي حسیب خانه، اوس خو تا وویل چې په افغانستان کې به زرهاو خلک دی، په میلیونو انسانان، مشخصا ښځې، دا به د اسلام ضد انسانان وي. ښه، نو اوس زه ولس ته دا وایم که دا واقعا د ملا هیبت الله، د کابینه، د خلک، دا واقعا د اسلام طرفداران وایي چې دوی وایي دا واقعا د اسلام ساتونکي وایي، حال دا چې اسلام ساتونکي ته ضرورت نه لري، خدای خپله ساتي، نو دوی ولې خلک دغه ته داسې کارونه باید کړي وای؟ دوی باید ولې داسې اعمال چې خلک له اسلام څخه کرکه وکړي، خلک مسلمانان له اسلام څخه وتښتي؟ ګوري د پیغمبر حسیب خانه تر ټولو ښه خوبي څه شي وه؟ د ده رویه وه، صحیح دی. په ډبرو وویشتل سو، په وینو ولړل سو، بیا یې هم خلکو ته دعا وکړي د هدایت. که پیغمبر داسې وایي چې دلته په ډبرو وویشتل سو او دوی ته وویل چې لعنت دې وي پر تاسو نه ملحدین یاست، او الله تعالی ته دعا کړې وایي چې دا له منځه یوسه، د پیغمبر هغه وخت به زیات احترام کېدل، که اوس یې زه ورته احترام کوو. پر پیغمبر باندې هغه ښځه چې هر ځل دی لمانځه ته تلل او مرداري یې اچول، کچره یې اچول، نه، کله چې هغه ښځه ناروغه کېږي پیغمبر یې نه ویني، پیغمبر د خدای پوښتنې ته ورځي. پیغمبر د خدای خو داسې و په اول سر کې د سره خو زور نه و، صحیح دی، د سره هیڅ نه فوز و، نه اسلامي فوز و، نه زور و، نه پیسې و، تبلیغ دا شانګه د په پټه ول، صحیح دی. د خپله ښځې چې اول ځل ایمان پر راوړل په چی شي اساس و؟ د ده اخلاق و انډیواله، د ده لوی سینه و، پیغمبر ایمانداري و. پیغمبر خو اول ټول خپل په اخلاقو باندې مسلمانان کړل، د ده له کرکټر څخه خلک متاثره شول، دا دونه ښه کرکټر لري، دا دونه ښه انسان دی، دا دونه صداقت لري، دا دونه په نرمه لهجه باندې، دا ته خپل دشمنانو سره، دوستان حتی خپل دشمنانو سره ښه کوي. نو دا دین څنګه کېدلی شي چې غلط وي؟ برعکس نن چې خلک د دین دعوه کوي، موږ تاسو ټول دا حالت ته خدای نخواسته مجبوره کوي چې موږ وایو چې نو له دې دین نه بېزاره. بشک همدغسې ده. او دلته مخکې تا یوه خبره وکړله، د هغې خبرې په تایید تاسو ما ته په ټول تاریخ کې یو شاعر راته وښایي چې هغه د نرم مزاجه نه وي، هغه د مینه خورونکی نه وي. دغه سندرغاړي چې سندرې وایي دا خو خپله سندرغاړي د دوی دا د دوه ټکي نه دي، دا د شاعرانو دي. دا د شاعر ما ته یو شاعر وښایي چې هغه د جنګ خبره کړې، یو شاعر راته وښایي چې تر اوسه یې ټوپک پوګه کړی، یو څوک یې ویشتی. شاعر غونتې نرم مزاج مینه خورونکی انسان ما تر اوسه نه دی لیدلی. نو ستونزه په دې کې ده چې هر شی دوی تر افراط تر کچې پورې بولی ده. دا مخکې تاسو د وبخئ مخکې د جنیفر لوپیز خبره دې وکړله. د جنیفر لوپیز نه مخکې په سعودي عربستان کې د کوویډ په وخت کې کورونا چې کله وه، د کعبې نه 10 مایله خواته سلمان خان، شلپا شیټي نیم بالیوډ تللی وه. دوی هلته کنسرټونه وکړل او یوه ورځ هم نه څو ورځې همداسې جنیفر لوپیز چې کله ولاړله د کعبې چې په کوم ډول پکې هغه تصویر هلته وړاندې سو، څه حالت و.
په دې اړوند باندې ولې د منګه دغه د وطن د اوسنی حاکمانو او بیا د دین ټیکدارانو دکاندارانو په دې اړوند ولې خبرې ونه کړې پوهیږي دلیل یې څه ده چې شخصي مفادات یې هلته تر سوال لاندې تلل زه درته دلیل یې وایم دغه خلک حج ته چې ځي د دې دپاره نه ځي چې رب العالمین خوشحاله کي او دغه فرض ادا کي بلکې په ټولنه کې د ځان ښودنې دپاره نو که دغه اشخاصو په سعودي عربستان د هغو په سیسټم او په دولت خبرې وکړلې دوی ته دا ویزا بیا څوک نه ورکوي نو دا خلکي هلته هم کاروبار لري حج ته به هم ځي عمرې ته به هم ځي دا د دوی کاروبار دی پاتې شو زما او ستا په څېر یو ساده او عام انسان مسلمان که زما له خولې یو لفظ غلط راوځي زه اشتباه کوم ما ته دلته ټاپو ته ډېر کلک ولاړ دي ځکه چې زه خو یو عام وګړی ما ولې له دینه وباسي ما ولې له دینه زړه تورن کې ته ورسه په هغه چا وغږېږه له کوم دینه چې د اسلام ظهور کړی اسلام له کوم دي ظهور کړی د سعودي عربستان نه ته په سعودي کې نه غږېږې ته د سعودي په سیسټم کې نه غږېږې د هغو په کفر او په هغه کړنو باندې نه غږېږې کوم چې یو یې د اسلام ته راځي په ما باندې غږېږي ته د جاوید امرخیل په موسیقي او په میوزیک باندې غږېږي دا اجازه تا ته څوک نه درکوي راځو د دغه لایو اخرنۍ برخې ته لږ دقیقې به نور هم برنامه مخته یوسو د پیسو په اړوند باندې تا مخکې یادونه وکړله د ډالرو او په افغانستان کې د افغانیو د ارزښت د غورځېدو په اړوند باندې له نن نه 2.5 کاله وړاندې پر دغه ټویټر باندې ما یو پوسټ کړی و او هغه ویډیو مې هم پوسټ کړې ده په دې چې د یو هېواد د کرنسي د سټیبل ساتلو دپاره هغه دپاره جلا جلا وجوهات دي د هغه جی ډي پی دغه هیواد کتل کیږي د هغه نېشنل پروډکټس کتل کیږي د هغه لپاره د کیش فلو کتل کیږي صادرات او واردات پکې کتل کیږي او کورنۍ بزنس کتل کیږي دا ټول هغه موارد دي چې دغه وروسته بیا دغه هیواد د کرنسي سټیبلیټي معلومیږي او د هغه ویلیو معلومیږي موږ په افغانستان کې نه کاروبار لرو نه بزنس لرو نه صادرات لرو نه واردات یعنی په مکمله معنا باندې موږ فلج یو خو بیا هم د جمهوریت سره هغه وخت چې موږ پیسې هم درلودلې کاروبار مو روزګار مو جابز مو هر څه ول هغه او د طالب په وخت کې څنګه هیڅ تغییر په پیسو کې نه راځي نو ما ویل چې دا یوازې یو ټیکنیک ده دوی ډالر بازار کې لیلام کوي او هلته پیسې په سټیبل ساتي تر اوسه پورې ډانلډ ټرمپ د پیسو د بندیدا خبره یوازې کړي د نه دي بندي کړي نه دي یوازې له خولې نه ووتل 2 افغانۍ یو ډالر مساوي کېږي د 2 افغانۍ سره که سبا ورځ دغه اوس خو ویلي 2 هېوادونه دي چې په دغه لیست کې دوه هیوادونه په دغه لیست کې نه دي چې پیسې به ورته نه ورځي نور ورته به ورځي باقي به نور ټولو ته بندۍ پرې 3 میاشتو دپاره یو ډالر که 200 افغانۍ ته پورته نه شو بیا دما دغه خبرې دلته راسي ما په مخ باندې لاړې راتو کوي او د دې زور له چا د مانه او د تانه د ولس نه سیدي مولا هیبت الله قصه کوي زه یو بل اخري خبره هم کوم د موسیقي په اړه بیا به نو زه در سره رخصت شم زما اخري خبره دا ده چې تاسو غواړئ پښتو وده وکړي صحیح دی که تاسو غواړئ پښتو پرمختګ وکړي که تاسو غواړئ چې پښتو په ګوټ کې د نړۍ انسانان په وپوهېږي شته لاره یې څه ده موسیقي ده که نه ده شاعري ده که نه ده لیکل که نه دي لوستل دي که نه دي اوس ګوره دلته زما ملګري د امریکایان دي سپین پوسټ دي پرژن سانګز اوري په پوهېږي نه په فارسي سانګز اوري ولې فارسیوانانو خپل ژبې ته کار کړی د ایرانیانو خپل ژبې ته کار کړی او په چیش کې کار کړي په سندرو کې انډیواله د یو ژبې د ودې لپاره د یو ژبې د پرمختګ لپاره تر ټولو ښایسته لاره تر ټولو مؤثره لاره تر ټولو اسانه لاره چی شته موسیقي ده د هندي باندې موږ تاسو ټول ولې پوهېږو فلمونه چې نه وایي خو موږ که د افغانان په هندي خبرې کوي فلمونه ګورو وسړی موسیقي اورو نو زه دا وایم چې که غواړو چې پښتو پرمختګ وکړي پښتو وده وکړي او نور په نور نړۍ کې نور انسانان ګوره یو ځل پریټیزم تا راغلل مجیب سره نه از موږ کرکټر سره پښتو یې ویل څونه یې موږ استخوان یو لفظ یې ویلی یو لفظ یې صحیح دی دغه رقم وروره موږ کولی سو چې زموږ پښتو زمزمې وسي زموږ پښتو شاعري وویل سي زموږ پښتنو فرهنګ خلکو ته معرفي سي د دې تر ټولو ښه لاره موسیقي ده د دې تر ټولو ښه لاره شاعري ده فرهنګ دی نو په همدې اساس وایم چې امرخیل نه حمایت هر هغه ځوان چې فرهنګ پاله ځوان دی هر هغه ځوان چې سندرې وایي هغه په افراد باور نه لري په مینه باور لري پر شاعري باور لري د هغه ځوانانو څخه ما دا مو اسلامي وجیبه هم ده چې اسلام هم پکې ګډ کوم دا مو ملي وجیبه هم ده او دا مو افغاني وجیبه هم ده حسیب خانه چې د دوی څخه حمایت وکړو او منطق ووایو دلیل ووایو او آخر خبره مې هم دا ده چې دغه
آگاهی چې روانه ده پیره دغه ته ادامه ورکړي لطفا په ټولو سټیجونو کې څونه کولی سي چې عامه پوهاوی زیات سي او غومره وروره د طالب قوت د طالب تبلیغ د طالب بدبختی دا پر کمیدو دی دا طالب چې دغه ډار د دې څخه لري د علت دا دی طالب ګوري دا اوس طالب د راکټ څخه دغه ډاریږي نه د بي 52 څخه ډیر ډاري د لوس هم ډیر زیات ډاریږي بي 52 څخه دونه نه ډاریږي لکه مطبوعات څخه چې ډاریږي او دا یوازې طالب نه حتی د سعودي عربستان ګوره کراون پرنس سیدي د بن سلمان جمال کشوګي چې وژل په ترکیه کې خپل په سفارت کې چې ټوټه سیدي ګوره د یو ژورنالیست زور نه دی بس ته سعودي عربستان او پاچاهي نه درلودل سونه پیسې او سونه شیان لري سیدي د یو ژورنالیست زور چی دی د مطبوعات زور دی پیره نو دغه چې د خلک تاتم راځي چې دا ټیک ټاک مبارزه ده د ټویټر ده د فیسبوک ده د اوس اثر کې دا ټکنالوژي اثر دی انډیواله همدغه مبارزه ده همدغه لاره ده چې ټول آسان شناس ته لازر خلک دی ګوري په یو سات کې دا خو نه ته په اخبار کولای سي نه په راکټ کولای سي نه په توپ تان کولای سي دا مبارزه ته ادامه ورکړي په دې کې باید ټول سره یو کله چې د طالب په مقابل کې خبره کیږي حسیب خانه مشتزي چې هر فکر لرو په ډیر شان کې شاید زه او ته موافق نه یو په ډیر شان کې موافق یو د طالب پر وړاندې باید ملاسیه وي بس اتحاد وکړي ځکه دا د طالب خبره نه ده دا د جهل پر وړاندې خبره ده دا د ابو جهل لشکر دی نو د ابو جهل او د یزید لشکر پر وړاندې موږ تاسو به محمدي لشکر بالکل دقیقا ستانکزئ صاحب له وخت نه مو له راتګ نه مو نړۍ مننه او چې په دریو مختلفو موضوعاتو باندې وغږېدلی ډیر دقیق وغږېدلی او دا خبرې به انشاءالله دا ولس که چېرته دلته په لایف کې نه اورېدلی نو تکرار یې ملګري دلته خپروي ډیره زیاته مننه درنه کوم بیا هم په پای کې که کوم پیغام لري مهرباني وکړئ بس نه وروره پیغام نشته خدای دې وساته جارسم السلام علیکم یوه نړۍ من ژوند ډیره مننه السلام علیکم السلام علیکم ملګرو ستانکزئ صاحب